سلامونه ملګرو راځو د سی اس اس خپل درسونو ته نن ورځ به موږ یو پروجیکټ باندې کار کوو لکه څنګه چې تاسو ته ویلي موږ به کوشش کوو چې یو لاس پروجیکټ یو باندې کار وکړو نن سبا موږ په یو پروجیکټ کې کار کړی دا او نن ورځ به زه د فوډ یو ساده ویب سایټ ده په دې ته کار کوم په یو برخه زه کار کوم نور به تاسو کوی یو دا ویب سایټ ته کار کوم دي کې به تاسو مخ ډیر کار وکړئ او بیا بل خبره پاتې شول د ای کامرس ویب سایټ کې چې موږ کار وکړو تاسو ټول مشکلات حل کیږي نو هغه باندې بیا زه ته خډیر کار وکم څو 15 ویډیوګانو کې به ته غټ ویب سایټ جوړ کما دا ګوره ساده د ویب سایټ کې څه دي دلته کې موږ یو دانه هیډر اخیسته د هیډر دنه مو یو دانه H1 کې لوګو ته دلته کې لوګو ما ساده لیکل می کړی دي بیا یو دانه نیویګیشن بار اخیسته دا نیویګیشن مینیو دا وګوره دا نیویګیشن مینیو شول زمونږ سره دای په کې چې دی لیست آیټمز دي ورپسې دلته کې یو درې دانه ټایټل مو ورته ورکړي هیډر مو ورکړي دي ځکه او بیا سرچ بار د دې کې موږ سرچ کوو او سبمټ سرچ شي سرچ کې ډیټابیس کې هغه شونه ټول ورته شو سی باید ډیټابیس نه باید شونه چې کوم دی هغه ته په سکرین باندې شو کیږي زه به درته دا مخامخ چې کوم د دې لینډ پیج یا هوم پیج دا به درته جوړ کوم لینډینګ پیج یا هوم پیج به ته جوړ کوم تاسو به دا کار کوئ تاسو به یو دانه هوم د پاره بیل هوم خو دا هوم شو صحیح ده اباوت د پاره تاسو به کارو کوي یو پیج به جوړ کوي HTML کې یو په وابخلي about.html پیج به موږ ځکه فیسټ کې یا لینک کې صرف براش زه طریقه خایم موږ ځکه به لینک یا په کوم ځای باندې موږ د لیست باندې کلیک کوو کنه اچپ کې به ته د لینک ورکیا چې about.html به صرف غږ کې تاسو فیسټ کې څوک لینک دی باندې کلیک کوي هغه پیج ته خلاصيږي خاصه یو ساده ډیزاین به کوي په کې خپل هوټل د پاره چې دا کوم معلومات و غیره وي تصویران تاسو راوړي جوړ کوي ساده یو دانه وی پیج جوړ کوي هغه ور سره لینک یې ساده صرف ما خبر دا قدر چې تاسو پوه شئ څنګه کوم ته ویب سایټ کار کوي څنګه مونږ کولای شو چې مختلف پیجونه پکې لینک مینیو لیست راخلي له ګوګل خوراکونه وی وغیرہ شیان وی عکسونه راخلي بل شي راخلي هغه خیر د پیسټ کې په پیج کې هغه ور سره لینک کوي ګیلری کې سو تصویران راخلي د خوراکو هغه پیسټ کې کانټیکټ کې خپل معلومات وغیرہ چې کوم ډیټیلز وی ساده عادي لیکلو کې په پیج باندې تاسو خو ځان ور کولای شئ هیډینګ او هیډ 1 ورکه هیډ 2 ورکه ډیپ جوړ کړئ او ځکه معلومات بل ځکه بل معلومات خو خاصه چې څومره تاسو خاصه ډیزاین کولای شئ دا به تاسو جوړ کړئ صحیح ده ریزرویشن کې خپل فورم وغیرہ شیان جوړ کړئ کانټیکټ نمبر دی ورکا یو سبل سو ورکا هم دې طریقې سره تاسو دغه سیستم برابر کړئ او جوړ کړئ که هغه نشي ریزرویشن پر دغه درې سلور دانیو کې هم بس د یو 2 3 او درې سلور پیج به نور تاسو وغیرہ جوړوي چې کله تاسو دې باندې کلیک کوئ باید هغه تاسو لاړ شئ دا ساده ډیزاین او سټایل سره ته خیم برابروم بل چې ما کوم کار تکړه هغه ما فلیکس باکس کړو نن د پوزیشن په لارې نه کار کوم چې څنګه موږ پوزیشن باندې کولای شو چې آیټم تاسو په یو پیج کې ویب سایټ کې تاسو ځای پر ځای کې پوزیشن د لارې نن کار کوو او راځو ډایرک عملی پروجیکټ خپل پروژې ته دا اکس په دې کې مینیمایز کما او تاسو ورته ګورئ زر کوډ کوم چې سر مو په خلاص شي او خه دقیقه ورته ګورئ راځو یو فولډر جوړو فولډر ته بزنو مارکم چې زموږ سیکنډ پروجیکټ ده کنه او د دې نوم چې دا افغان فود زموږ سره سیکنډ پروجیکټ شو دا صحیح ده افغان فود پروجیکټ دا مې یو دانه دا ټایټل مې ورکو بیا د فولډر مې جوړ کړلو او د فولډر نه پاس برا شو سبو کو او مای ګاډ تادی کار دا شانتی وي کې راشم دا زه تیار کېم ناست یم دا به راواخلم دې نه به کټ کم او بیا به چېرته واچو افغان فوډ ته به دا ورلړه کور وبه یې ولو دا زموږ سره دغه پروجیکټ شو ځکه چې دا فیسټ کړلو را به شم دي ځکه یو دانه ټایټل واخلو به دا د شي کو index.html دا زموږ سره مین پیج ده او بیا به د دې نفاس یو بل پیج واخلو چې تاسو کوشش کولای شئ چې دا ویډیو بیا سپیډ اضافه کړئ تاسو زونه کې به تاسو زده مې یک سکیپ کوئ که هر څه کوئ سکیپ کوئ مخیر یو لاس منټ ویډیو د وی ګوري سره CSS سو سیلکټ دا مې چې کله جوړ کړل سمپل راشي خپل دا بند کړئ دي نه او را به شي دلته کې دا شی اوپن کړئ ټیکسټ ایډیټر مو اوپن کړئ چا ټیکسټ ایډیټر تاسو اوپن کوئ کوشش وکړئ چې هغه یوز کړئ دا ویژوال سټوډیو کوډ یوز کړئ هغه بیخي بهتره ده راشي اوپن کړئ فولډر
کوم ځای کې په ډیسکټاپ باندې و زموږ سره بوج په کمپیوټر باندې بې حده زیات ده ته به راشو نوم یې چې افغان فوډ دا ده سیکنډ پروجیکټ دا مې واخیستو دا مې سلیکټ کړلو دا به زما سره اوپن شي دا زما سره دغه ده د دې هغه کوم فایل چې هغه سره اوپن شو دا یې پکچر ده دا یې دا ده او دا یې دا شولو ښه راځو اوس به دلته راشم دا به HTML فایل به م اوپن کړم همداشانتې به د CSS فایل هم اوپن کړم HTML ته چې کله راغلم دلته کې به زه ولیکم چې شیف دغه ده هاي دا به زه انټر کوم دا سره ډایرکټ راځي پروجیکټ نوم ډاکومنټ به ورته هو کنټرول زد دلته به راشم ټایټل کې به ورته نوم ورکړم د دې نوم پر مثال دا شو چې افغان فوډ پروجیکټ صحیح دا دی پروجیکټ نوم شولو دا مې ورکړلو بل کوم CSS فایل چې دغه به ورسره لینکوي څنګه لینک لیکو چې کوم ځای کې فایل وي هغه ورسره داسې کې لینک کوو اول به تاسو ټول لینکونه بغیر جوړوئ که څه راخلی عکسونه تصویران ټکسټ هر څه به تاسو اول نه ورته منظم کوئ ښه دا پس به زه راشم سټایل CSS دا به ورسره لینک کوم دا مې چې کله لینک کړلو تاسو به همدغه شانتې نور فایلونه چې کوم دي ټول په همدې طریقې سره کولی شئ چې لینک کوي او جوړ کړي او دا شانتي کېدلی شي چې ټول هغه دپاره ډاکومنټس دپاره بیا به تاسو داسې کوئ چې جلا جلا فایل ورته اخلی مشکل نشته لینک کوئ ورسره CSS پر مثال هم دپاره جلا CSS د بل دپاره جلا CSS دا شانتي کولی شئ او یو CSS فایل ټول دپاره کولی شئ صحیح ده که نه بیا به اوس دې کې راشو او زه تاسو ته HTML د همدې شیزونه چې کوم شیزونه مهم دي هغه ټول زه اوس په یو ځل باندې راخلم ساده پروجیکټ ده ګوره اول موږ څه کوو موږ داسې کار کوو چې یو دانه هیډر اخلو صحیح ده هیډر به زه یو دانه واخلم دا زموږ سره اول هیډر ده که نه بره سر چې کوم د هغه د پیج د هوم پیج کوم سر دا به راواخلو هیډر مو راواخلو هیډر کې موږ سره یو دانه H1 ده H1 کې ما ورته وویل چې څه دي زموږ سره یو صرف یو ټایټل ده چې د افغان فوډ په نوم باندې ما ورکړی ورته صحیح او بیا به دې کې دننه یو دانه نیو بار تاسو به دې کې نیو بار واخلئ چې پته یې لګېږي خپل ټکي باید ولیکل شي بیا موږ لیست جوړو او نیو بار کې موږ څه کوو لیست څنګه جوړېږي UL تاسو ولیکئ UL کې باید څه اوسي لیست اوسي او لیست کې څو دانې شیزونه اوسي شپږ دانې اوسي او بیا څه شی اوس دی کې لینک هم اوسي انکر ټیک دی هم ورسره اوسي ما ته ویل چې کله موږ داسې کې اوس هغه کوم فایلونه چې د هغه لینک کوو کله چې موږ پرې کلیک کوو نو باید ښځې ته موږ لاړ شو د دې طریقې سره لینک کېږي اوس تاسو ورته ګورئ اتومات زموږ سره جوړ شو اوس ګوره هوم دلته زه ورته وایم چې دا څه شی ده زما سره هوم ده ساده به ولیکم هوم او دا بل څه اباوټ او بل څه ګیلري آی تھنک چې اباوټ هوم اباوټ دلته کې راځي هوم اباوټ مینیو ګیلري کانټیک هوم اباوټ مینیو او دلته کې راشي ګالري او ګالري نه پس کانټاک مای ګاډ تیاره ده او کانټاک نه پس به راشو چېرته کانټاک نه پس به راشو ریزرویشن ورکوئ که نه ورکوئ مشکل نشته ده په خپله کانسپټ ځان جوړ کړئ ښه هلته کې وګورئ تاسو په اسانۍ سره دا شیان کولی شئ دا هیډر چې کله خلاص شول بیا موږ راځو یو بل ډیب اخلو ډیب به چې ورکړو ډیب ته به موږ نیم ورکړو چې دا زموږ سره چې ده مین ډیب د فار مثال کلاس به ورته ورکړم چې مین فرض کړه دا زموږ سره دا مین راغللو کوم مین کانټینټ چې دی هغه په دې کې موجود دی یا کانټینټ ورته یا مین ورته هر څه یو دانه نوم ورته ورکړئ دا زموږ سره دا شولو یا دا شانتې هم کولی شم چې بیخي ساده عادي داسې کار وکړم لکه شابل پروجیکټ کې موږ وکړلو مین دپاره موږ خپل دا ټیګز لرو دا ده مین مې واخیستلو او مین نه پس به په دې کې موږ څه شی وکړو په دې کې موږ یو کار کوو چې دې ته موږ یو دانه موږ سره هیډر ده هیډر وړوکی و بیا بل هیډر یې اخیستی بیا ورته لاندې نور شیزونه اخیستي دي زه به اوس راشم داسې کې به هیډ 2 اخلم هیډ 2 دننه به زه لیکل وکړم چې څه شی وکړم ویلکم دلته کې چې لیکل شوي دي هماغه شی به زه ورسره ولیکم ویلکم ټو افغان فوډ ریسټورانټ ویلکم ټو افغانان خو خوراک کې ماشاءالله تاسو ته پته ده افغان فوډ ریسټورانټ او بیا به راشو دې ځای کې بل چې H1 به واخلو H1 کې به ولیکو چې به ولیکو دلته به وګورو چې باید ولیکو healthy clean and cheap food ها healthy clean داسې به وکړو ښه we serve موږ تیاروو healthy and cheap food
صحیح شو. هر څه تاسو لیکي یو شی مو د پکې ور واچوي. یا د کې به پاراګراف واخلم، پاراګراف ځای نه به ټیکس واخلم، ټیکس به څنګه واخلم، لوریم به واخلم، لوریم نه پس به دا به موږ څنګه الټ زیډ سره به دا سیټ شي. چې دا مو کله وکړل دي زنه دا شي لیکل ورته کموي زیاتوي مشکل نشته. چار قسم ته غواړي هغه رقم ته تاسو واخیستلای شئ. دا شول زموږ سره دا او د نه پس به موږ راشو مین هم ختم شو. مین نه پس د ځکه چې دی په دې کې دنه مین چې کله وشو بیا به د دې نه پس موږ لاندې د دې نه لاندې به زه راشم. د مین نه لاندې به زه یو سرچ بار واخلم او سرچ بار ده که نه؟ هو سرچ بار ده. سرچ بار به داسې وکړم چې یو ډیپ به واخلم. ډیپ ته به موږ ډیپ د به انفوټ واخلو. انفوټ ته به موږ ټایپ ورکړو چې سرچ ولو او که کلاس ورته ورکوي او دا نه کلاس هم ورته ورکولی شي. کلاس په دې ته نه ورکوو، کلاس په چا ته ورکوو؟ کلاس په مکمل ډیپ ته ورکوو. ډیپ ته مې چې کلاس ورکړلو صحیح سرچ پر مثال سرچ او دینه پس راشي دي ته کلاس ورکوي ورته ورکیا مشکل نشته. تاسو خپل د انفوټ سیټ کوئ هم سیټ کولای شئ. پر مثال ته به کلاس ورکم SRCH صحیح شو. دا مې سرچ واخیستو. سرچ نه پس یو دانه بټن اخلم او بټن ساده بټن اخلم تلی کوم پکې ما باندې شي سبمیټ. ټیک شو. دا شیزونه زموږ سره راغلل. چې دا کله راغله تاسو وګورئ رانې کې چې څه چل کېږي. راځئ چې وګورو چې څه چل شوی دا شان چل شوی. ګوره دلته کې زموږ سره ایډر هم جوړ شو. دام راغلو هر څه راغلي دي. دا شیان راغلي. اوس دا موږ د CSS لارې نه څنګه کوو؟ سیټ کوو یې. اوس به راشو دا موږ د شي لارې نه سیټ کوو. د CSS لارې نه مې سیټ کوو. یو شی موږ پرېښی په دې کې چې هغه موږ څه شی پرېښی دا پلیس هولډر مو نه ده ورکړی. سرچ فار فوډ دا به ورته ورکو. دا شی ضرور ده را به شم دې کې به پلیس هولډر ورکم. پلیس هولډر کې ورکم چې سرچ فار فوډ. ګوره تاسو ډېر اسانه بس اوس نو تاسو مخه څوک نشي نیولی. ما درته وویل تاسو اوس مریان یاست. تاسو مخه هیڅوک هم نشي نیولی. ښه چې دا مو شو بس خلاص شوه دې کیسه. راځو اوس دې ته دلته کې موږ څه کوو؟ دا نه خپل کارو شروع کوو. په دې کې خو تاسو ته پته ده چې اول کار زموږ سره چیرې جنرل سلیکټر چې کوم دی هغه سیټ کول دي. اباز مې ته ښودلي ول چې څه طریقې سره تاسو کولی شئ چې جنرل سلیکټر سیټ کړئ. جنرل سلیکټر داسې وي چې اول به ورته مارجن 0 کوئ. مارجن مو چې کله 0 کړلو مارجن نه پس به تاسو ورته څه 0 کوئ؟ فیډینګ به ورته 0 کوئ. فیډینګ مو چې کله ورته 0 کړلو 0 نه پس به بیا تاسو څه کار وکړئ چې بکس سایزینګ به ورته واخلئ. بکس سایزینګ به زموږ سره څه شي؟ بارډر بکس به شي زموږ سره. دا چیزونه به تاسو سیټ کړئ. اوس به راشو باډي به ورته جوړه کړو. باډي کې څه دی او دنه زموږ سره باډي څنګه سیټ کیږي؟ باډي په اسانۍ سره سیټ کیږي. هیڅ مشکل نشته. اول به باډي سیټ کړو. باډي کې لومړی زموږ سره څه سیټ کول دي د دې دپاره باډي کې وګورئ زموږ سره یو دنه تصویر ده. اصل خبره دا ده چې ما مین فوکس کولو هغه ما تصویر لپاره کولو. تاسو باید دا زده کړئ. ښه دا شی مهم ده. نور دا شته په یوټیوب کې هم تاسو پیدا کولی شئ. نور ځینو کې هم پیدا کولی شئ. خو ښودل دا چې د پښتو کې هم ساده ته خنډي څنګه چل کړی ده او څه رقم ته شوی ده. نو تاسو اوس وګورئ زه ته اوس د دې بیل بیل ښیم. دا تصویر دې څومره ښایسته سیټ کړی، څومره زبردست ښکاري. ډارک ان بلینډینګ موډ هم پرې لګولی دا څه رقم ته لګول کېږي. اوس به تاسو وګورئ ټول تصویرونه باندې به تاسو دې طریقې سره سبا بل ویب سایټ جوړئ او دلته زده کړه. هر قسم ویب سایټ باندې کولی شئ دا پې اپلای کړئ. تغیرات صرف پکې راوړه او برابروئ. اول به زه ورته واخلم بیک ګراوند کله چې زه شارټکټ اخلم. صحیح ده. شارټکټ دپاره بیا موږ څه کوو؟ دا خو ګوره جدا شیزونه اخیستل دي. بیا چې کله موږ ټول ته شارټ هینډ اخلو شارټ هینډ یوز کوو بیا موږ بیک ګراوند صرف اخلو. او دې ځایونو کې اول موږ څه یوز کوو؟ سټپ بای سټپ. اول موږ کلر ورته سلیکټ کوو. پر مثال زه ورته RGBA کلر ورکوم. RGBA په دې خاطر باندې چې زما بیک ګراوند باید ټرانسپیرنټ واوسي. ما سره بیک ګراوند باید څه رقم ته واوسي؟ ټرانسپیرنټ واوسي. ټرانسپیرنټ بیک ګراوند لپاره اول ریډ ده. ریډ به ورته 0 کړم. او مای ګاډ 0 مې کړلو. ورته ګرین به ورته 0 کوو. صرف غواړم چې د څه ورکړم؟ اوپیسټي ورکړم ورته. دا هم ورته 0 کوم او اوپیسټي ورته څو کوو؟ اوپیسټي اوس موږ باندې ډیپینډ کوي چې څومره اوپیسټي موږ کاروو غواړو هغومره موږ کارولی شو. 0.5 فرض کړه زه ورته اوپیسټي ورکوم. چې کله مې دا اوپیسټي ورته ورکړه را به شو خپل ویب سایټ به وګورو چې څه طریقې سره راغلی ده. او دې طریقې سره دغه راغللو. اوس غواړم چې څه وکړم؟ دې نه پس موږ کولی شو چې URL ایډ کړو او د خپل ویب سایټ دپاره څه وکړو؟ URL د دې د پکچر د باډي دپاره کوم پکچر راوړل دي هغه URL ورته ورکړو. URL څنګه ورکړو؟ URL داسې ورکړو چې تاسو ولیکئ URL دننه بیا څه وکړئ په بریک په کوټس کې څه واخلئ دې URL ورته ورکړئ. پر مثال ایمیجز دي تصویران د اچولي هغه دننه بل فولډر ته ورته هغه ورکړئ. موږ څه خو فولډر نه جوړ کړی. ساده عادي تصویر در سره څه په نوم ده؟
ډاټ .jpg ولې رانغلو دا باید راغلی وای URL ښه راغلو تصویر راغلو ښه دا خو ویني یو څنډه راغلی تصویر ډېر زیات کوالټي غټه ده چې کوالټي سیوا ده اوس موږ چې کار کوو تاسو دا لیکم اوس موږ غواړو دا سنټر ته شي پوزیشن یې برابرول دي کندې پسې دا به زه څنګه کوم سنټر ته کوم دویمه خبر شارټ هینډ کې چې دا هغه د پوزیشن ده پوزیشن مې ورته سم کړو سنټر ته مې کړو چې شی کله سنټر ته شو او وګوره دا شانتې راغله اوس غواړم چې نه اټیچمنټ چې موږ ته کوم ورکولو چې کله پر مثال زما سره ډیټا زیاتېږي او کمیږي نو باید دا فکس ټو سره سره بلې خواته لاړ نه شي دا به څنګه کوم فکس پرې کوم چې دا هم کله وشو دې کې موږ نور شي نه شو کولی یو خبره زموږ سره چې کومه ده دا موږ سره فکس شولو که ډیټا څومره زیاتېږي دا که موږ سکرول کوو نو دا به پکچر به نه خوځېږي پکچر به په خپل ځای باندې موجود وي او پروت به بل زه داسې کار کوم چې د دې اوس هم چې دا مکمل تصویر نه راغلی زه هم چې مکمل دا په هغه راته کور کړي سایز نه ده اوس موږ د پوزیشن کوم راټاکلو سایز باید څنګه د سایز راشي دا ټول مکمل سکرین ونیسي دا ټول سکرین باید ونیسي اوس وګوره دا مخکې راوتلی د سایز زیات ده زه چې نه ټول سکرین باندې مخامخ راشي موږ څه کوو بیا ورته د دې سایز برابروو موږ څه کوو ورته بیکګراوند سایز ورته سیټ کوو بیکګراوند سایز به ورته څه کوم کور به یې کوم موږ ورته ویلي که نه څو ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې هغه ورته ورکړئ یا کانټینټ او دا نور وغیره وي اوس وګوره ورته کور کوم او مکمل چې څومره تصویر هغه په دې ځای باندې راغللو اوس ښه دا خو مشهوس به وایي چې وایي دا خو تور رانغلو که نه چې تور رانغلو او توروالی پکې راولي د دې دپاره موږ څه وایو بلینډینګ موډ وایو بیکګراوند بلینډ موډ بیکګراوند دا د بلینډ موډ راغلو د دې بلینډ موډ دپاره ګوره مختلف قسمه ویډیوګانې تاسو ټولې ټرای کوئ چې څنګه راځي زه به ورته ډارک نه واخلم چې لږ تیاره راشي وګورم چې سره کوم ته راځي او دا شانتې راغللو اوس خو وایي که دا تیاره پې زیاتوي او کموي په دې باندې ګوره زیاته ده که تیاره پې زیاتوي او کموي دا ته کولی شي څنګه یې کولی شي داسې کېږي راشه داسې کې دا اوپیسټي چې ما کوم ورکړې دا ورته اضافه کړه پر مثال ورته شپږ یې کړه ودې ډول اضافه شول خیال دې ورته پر مثال ورته اته یې کړه نور به هم اضافه شي څو رقم دی ته غواړې ډارک نه راولي او بیخي اضافه شو بېرته بیا هماغه شپږ کړو بیخي سیټ ده او پیټ ده برابر ده نو دا به موږ ورته شپږ کړو دا وشو زموږ سره د بیکګراوند برابرول چې څنګه تاسو کولی شئ په خپل ویب سایټ کې بیکګراوند سیټ کړئ او برابر یې کړئ دا یو شی مو چې زده کړو بس کار وشو که نور یې ونه کموئ ونه کم یې کړئ مشکل نشته ده او که زیاتوئ ونه زیات یې کړئ دا به تاسو په خپله د طریقې سره سیټ کړئ زه سره تصویر چې د هغه شریکوم بیا چې دا کار هم کله وشو چې دا کار کله وشو چې دا کار کله وشو نو چې شی پاتې زموږ سره کانټینټ سیټ کول دي کانټینټ خو تاسو په خپله برابرولی شئ څنګه یې برابروئ اول راځو هیډر برابرو هیډر څنګه سیټ کوو هیډر ته به راشم زه به هیډر نه ګوره سلیکټر د چې هر کتاب کلاس ناس ورکړی هغه ما اخیستلی شي سمپل سلیکټر ده نو مشکل نشته ده صحیح ده ایلیمنټ سلیکټر ده هیډر ولیکه هیډر چې کله ولیکلو موږ غواړو چې داسې کار وکړو چې دا اوس موږ دلته سیټ کړو که نه موږ پلیکس باکس ویلی ګوره دلته کې زما سره برنو هم شته او دا شی هم شته غواړم چې دا سیټ کړم دا څه طریقې سره سیټ کېږي وایم چې دې خوا راشي او بیا یې برابر کړم زه به داسې کار وکړم د دې لپاره به ډسپلې څنګه وکړو موږ ورته اول به ورته پلیکس کړو دې کومه ډسپلې چې د هغه به ورته موږ پلیکس کړو پلیکس باکس موږ د خالي خطر باندې تیار ویلی ټولې خبرې مو کړې دي چې دا مې کله پلیکس کوو ګوره دا شانتې راځي زه به داسې کار وکړم اوس ګوره یو بل سره راغل اوس چې دا خپل منځ کې فاصله واخلي فاصلې لپاره موږ نورې پراپرټیانې وي هغه مو ویلې وي هغه اوس کاروو دا شی دې خواته کوم او دا شی دې خواته کوم بس اوس ما ته ضرورت نشي زه بار بار یو خوا بل خوا ځم صحیح ده که نه اوس به راشم دې ته به راشم کوم ځای ته به راشم پلیکس باکس ته پلیکس باکس کې به داسې کار وکړم چې د دې لپاره به جسټیفای کانټینټ نه دي دا به ورته څنګه کوم سپیس بټوین به یې کړم چې خپل منځ کې فاصله واخلي دا شانتې راغلی یو سر ته لاړو او دا بل سر کې پاتې شو چې دا هم کله وشولو د دې نه پس موږ راځو غواړم چې دا مابین کې راشي بیخي پټې مابین کې راشي نو بیا داسې کار کوو چې دې دپاره الاین آیټمز څنګه کوو الاین آیټمز ورته سینټر ته کوو چې بیخي د دې هیډر په مابین کې راشي چې دا هم کله وشولو دې نه پس راځو چېرته وګوره چې بس مې ویب سایټ هغه کولو کار بیا درته همداسې په هغه آف موډ کې کوم او سپیډ یې ماته اضافه کوم ښه اوس دې دننه چې کوم هیډ وان ده هیډر کې دننه چې کوم هیډ وان و هغه سیټ کوو څنګه یې موږ سیټ کولی شو هیډر دننه چې کوم هیډ وان ده هغه کلر راته څنګه که کلر یې راته وایټ که تاسو ته به اوس بیخي زبردست ښکاره شي وایټ که راته سپین دا وګوره اوس دا شی راښکاره شو اوس که زه غواړم چې دا فوټ زه بل کلر ورته ورکړم سور زیړ هر قسم کلر چې ته غواړې ورته ورکړې نو دې دپاره باید موږ داسې کار وکړو چې دا کوم هیډ موږ اخیستی ده دې ته باید موږ یو دانه سپین ټیک یا وغیره شی یوز کړو په یو ټیک یې دا راولو او بیا موږ دې ته تغیرات ورکړو زه به دې دپاره دا په سپین ټیک کې راولم یوز به یې کړم سپین ټیک کې به دا یوز کړم سپین ټیک مې د دې دپاره واخیستلو او ښه دې نه مه زه اوس ولیکم چې فوډ
ټیک شو. دا مې چې کله ولیکلو اوس به دلته کې راشم خپل دی CSS فایل ته. دې ته زه راځم، تاسو ته ګورئ چې ډېر اسانه تاسو خپله کولی شئ، هېڅ مشکل هم نشته. زما نه تاسو ښه پرې پوهېږئ، په ښه طریقې سره یې کولی شئ. دا خو هیډ 1 و. داسې کار کوم چې هیډر کې دننه څه شی دي؟ هیډر کې دننه ما سره سپین ټیک ده او د هغه کلر راته څنګه که کوم سپین ټیک چې ده وای دلته نه هیډ کې دننه هیډر او هیډر کې دننه کوم چې سپین ټیک و هغه راته څنګه کوي؟ دې کلر راته اورنج واخله، فرض که اورنج راته واخله. بل دې سایز غټول دي، نو موږ به ورته څه کوو؟ ټیکسټ سایز نه فونټ سایز به موږ فونټ سایز به ورته اضافه کړو. څو به یې کړم؟ 50 پکسل به یې کړم چې څومره ډېر خوړېږو به نه. دا یې هم د دې سایز شو. دې خوا ته کې سپیس ته دا ګوره ما کم کړی ځکه دا شانتې راځي ښه ځای ډېر ده. اوس به دې نه پس موږ راشو دې کې نور شی نه دي پاتې، دا خبره هم زموږ سره خلاص شوه او ختمه شوه. چې دا سیټ شو، اوس راځو مینیو سیټ کوو. مینیو به څنګه سیټ کوو؟ مینیو به دا شان تاسو سیټ کوئ. زه ورته وایم چې نیو بار ده، په نیو بار کې دننه یو ایل ده، یو ایل کې دننه چې ده الای ده، چې تاسو چل وکړه. اوس دې ته هم چې دا ډسپلی څنګه کا فلیکس کا ډسپلی ورته څه کا نه ډسپلی ورته فلیکس کې څنګه انلاین باکس کې ورته ډسپلی انلاین بلاک کې ورته انلاین باکس نه انلاین بلاک کې ورته ډسپلی ورته انلاین بلاک. چې کله مو انلاین بلاک دا شي په دې طریقې سره راشي. اوس موږ کول د فیډینګ وغیرہ هر څه چې هغه ورته ورکو انلاین بلاک وي په دې خاطر باندې. اوس د فیډینګ مارجنز وغیرہ ورکوم، زه وته ورکولای شم. صحیح ده؟ چې زه ورکول غواړم هغه زه ورته ورکولای شم. فیډینګ به ورته ورکوم څومره؟ فیډینګ به زه ورته ورکوم چې شل پکسل به زه ورته تاسو وکم فیډینګ ورکوم. دا خبره هم چې کله زموږ سره وشوله خلاص شوه او دې کې اوس شی نه دی پاتې. بل دې ته چې کوم لیست آیټمز کوم دغه چې ورته ورکول شوي دي، بولټ چې ورکول شوي دي، سټایل دا به زه ورته څنګه کړم؟ نن به یې کړم. صحیح ده؟ لیست ته زه راغلی یم، دا مې ورته هم ختم کړلو. راځو دې نه پس دا چې کله سیټ شولو، اوس د انکر ټیګ چې کوم د دې چې کوم دغه نه موږ انکر ټیګ لینکس دي وغیرہ دي، دا شیونه موږ سیټ کول غواړو. د سیټ کول ته موږ داسې کار کوو. نیو بار کې د نه الای ده، الای کې د نه الای ده، یو ایل د نه الای ده، الای کې د نه ای ده. یو داسې کار کول چې ټیکسټ ډیکوریشن ماته سیټ کړی دی. ټیکسټ ډیکوریشن نه مطلب دا چې دی کوم سټایل دغه ورته نن کا ټیکسټ ډیکوریشن کوم سټایل ډیزاین چې دغه نن کا کوم انډرلاین چې هغه به اوس سره ختم شي. چې کله دا ختم شو به موږ څه وکړو؟ د دې لپاره به کلر ورکړو، یو دانه شیبو کو کلر ورته ورکړو، یو رنګ ورته ورکړو. رنګ به کوم شانتي ورته ورکړم؟ وایټ به ورته ورکړم. دا به بیخي ښه وي. وایټ کلر مې چې ورته ورکړو، د دې شی کول دي زه وایم چې دا ټول لږ غټ راشي. نو هغه شانتي چې غټ راوستل غواړي فونټ سایز به ورته ورکړي. خیال هم ورته ټول څه ذهن کې واچوئ، تاسو هر څه اوس کولی شئ څومره غواړئ. زه ته هم شل پکسل یې کړم. شل پکسل څومره راځي؟ ډېرې کمیږي. شل پکسل بیخي ښه دا زه وروسته درته سیټ کوم. بیا چې کله مو غټ کړو سکرین مې بېرته برابرېږي بیا یې سیټ کوو. اوس غواړم دا ټول په غټو کې راشي. نو موږ ورته څه کوو؟ ټیکسټ فارم ګور دا شیونه څومره پیدا کوي. اول ورځ موږ دا شی ملي ښه په اوله ورځ کپیټالایز افر کیس چې شي غواړي زه هم چې افر کیس ټول باید غټ راشي. موږ ټول غټ راغلی. سایز زیات ده نو دا هغه نه اورفلو کوي. چې اورفلو کوي سایز ورته کموم، وروسته بیا بېرته دوباره سیټ کوو. 15 مې کړلو. صحیح شو چې دا وشو. دا زموږ سره ګوره سیټ شولو. که غواړئ چې لږ بولډ راشي نو ورته چې فونټ ویټ ورته څومره کا تا باندې ډیپینډ کوي. نو څه رقم په سټایل اوس ورکوي هغه په تا باندې ډیپینډ کوي. ها دا موږ پورې اړه نه لري، تا باندې ډیپینډ کوي چې کوم قسم ته غواړئ هغه رقم ته ورته ورکولی شي. دا بولډ هم راغللو. چې دا هم کله وشولو تاسو خیال کړی هلته ریزرویشن چې هغه ورغلی و، هغه الریډي چې په اکټیو و. څنګه دوی اکټیو کړی و؟ سمپل دلته کې راشه ریزرویشن ته یو کلاس ورکړه. کلاس ورته ورکوم چې ریزرویشن RS ریس مې ورته ورکړو. صحیح ده؟ دلته راځم داسې ډول غواړئ هر قسم ته غواړئ تی کولی شئ. پر مثال زه ډایرکټ هم کولی شم چې ګوره ډاټ بل خو ما سره به دې نوماین شی شته نه ریس بس دا واخله. دې ته چې د بیکګراوند کلر ورکړه، بیکګراوند مې ورته ورکړلو څنګه؟ اورنج. صحیح ده؟ اورنج بیکګراوند شو. او بل به د سایز به غیر ورکړئ. فیډینګ به ورته ورکړم. زه فیډینګ به ورته څو ورکړم؟ فار مثال 10 پکسل مې ورته فیډینګ ورکړلو. ورته یې ورکولی شي. صحیح ده؟ نو 10 پکسل اضافه کېږي، 15 پکسل به یې کړم. ډېر تیز لګیا یم. خیال هم ده ورته دا فیډینګ شي. خیر دا وروسته سیټ کېږي خپله. ښه یا که بیخي د فیډینګ نه فی الحال تېر شم دا بیخي ښه شي وروسته بېرته فعاله کړم. صحیح ده؟
دا بیرته دې طریقې سره راغلو خدام شول زما سره چې دام کله شو تاسو اوس ګورئ ډیزاین ورکړئ زه نشم که ټول شیزونه مې دا ویلي دي هر قسم ته چې غواړئ تاسو یې کولی شئ هوور ورکوئ دې ته اوس غواړم چې هوور رقم کله چې راځم نو باید دا یو دانه هوور واخلئ هوور دپاره موږ څه کوو داسې کوو چې نیب د نیب کې دننه چې دا یو ایل د یو ایل کې چې دننه ایلای د ایلای دننه ای ده او چې کله موږ دې باندې هوور کوو نو داسې کار کوه چې دې ته بیا یو دانه ډیزاین وکړو سم ډیزاین وکړو دې فنټ سایز راته اضافه کوه څومره کوئ فنټ سایز پر مثال راته 10 پکسل کوه او بل داسې کار کوه چې د دې بیک ګراوند راته چینج کوه بیک ګراوند دې ته څنګه کوم بیک ګراوند چې کوم قسم ته ښه راځي بیک ګراوند به موږ واخلو یلو او د دې کلر دې راته څنګه شي ریډ دي شي دا مزه کوي دا شانتي ښه راځي زه څنګه لګیم زه غلط لګیم اوس به صحیح شي کلر یې راته څنګه واخله کلر یې راته ریډ واخله صحیح ده کلر راته ریډ واخله اوس ګورئ ورته او 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 بیخي زبردست راغلو که غواړئ ټرانزیشن ورته ورکړئ ټرانزیشن موږ خبر نه دی کړی صرف درته وایم په دې خاطر چې لږ فکر سره پیدا شي ټرانزیشن خو مې یو شی د فرض مثال 1.5 سیکنډز ورته دی ټرانزیشن ورکوم کله چې دا راځي نو باید لږ وخت واخلي ودلدلو باندې ټرانزیشن سولو صحیح ده دا به موږ سیټ کوو دا خبرې موږ کوو دا هم ټرانزیشن یو فکر مې یو سیمه اندېښنه ذهن کې درواچوله صحیح ده بیا موږ راځو چې کوو دا ټول شیزونه چې کله وشول دي کې نور هیڅ هم نه دي پاتې چې هیڅ هم نه دي پاتې هو راشه وسول دا بیک ګراوند هم سیټ شول مینیو برابر شو چې پیدا برابرول دي اوس دا کانټینټ برابرول دي کانټینټ د پرمان شي کړی او مین ډیب مې اخیسته ده صحیح ده چې مین ډیب مې اخیسته ده چې هم نه دی ورکړی چې تاسو خاط وغن رجوس ورکوم تاسو ته ګورئ تاسو پر مثال کې چې تاسو راغ زیات دي ځکه ور دا د لپاره بیل فایل جوړ دي لپاره بیل جوړ دي لپاره بیل نو دې لپاره وسته یونیک آیډیا نه استعمالای او بل بس کې کلاسز تاسو لپاره ډېر مهم دي چې هر یو ته پته ولګيږي سورمونه کلاس لپاره ورکړي یا فرض مثال کلاس لپاره به نوم دي سنوم دي چې کتب یو فایل یو استاغه کې نه ده په پر مثال یو دا فایل لکنه ام دې په سی اس اس فایل کې زه د هوم د پارم کار کوم اباوټ د پارم کار کوم مینیو د پارم کار کوم ګیلری د پارم کار کوم زه په داسې چل کوم چې دا په زه لینک کوم نو هوم سره هم لینک کوم HTML فایل سره د اباوټ HTML فایل سره هم لینک کوم د مینیو HTML فایل سره هم لینک کوم ګیلری HTML فایل کې هم د فایل لینک ورکوم د لاج دایم کوی څه او د سیم کولای شي صحیح دا یو کې کوي او کو جداج دی کوم قسم تاسو ته اسانه وسی اوس که زه غواړم چې د اباوټ لپاره ډیزاین او سټایل وکم زه به راځم چې اباوټ کې کوم شیزونه دي کوم کلاس مو ټاکلی هغه نوم به زه دې کې ورکوم که غواړم چې هغه مې کله کمپلیټ کړو بیا به لاندې راځم ګیلري او دا کوډ به ستاسو 1500 لاینو ته ورسېږي څه دا شان دي به روان وي چې څومره زیات لیکل کوي هغه کې لګئ ډېر غټ کوډ به راشي او که بیل فایل ورته اخلي هغه ورسره کوئ نو بیا هغه هم شانیم صحیح ده داسې کار وکړئ HTML لپاره فولډر جوړ کړئ HTML فایل نه پکې ټول واچوئ د CSS لپاره فولډر جوړ کړئ د CSS فایل نه پکې واچوئ او داسې به تاسو لپاره ډېر ښه شي که دا شانتي نه کوئ عادي بس همدا فایل نه دي HTML لپاره بیل فایل نه جوړ کړئ CSS لپاره هم د یو فولډر نه بغیر ورواچوئ او بیا ورسره لینک کړئ عشان خو نومونه بیا برته جدا ورکړئ صحیح ده پر مثال چې about.css ورته ورکړئ about چې نوم ورسره کېده یو یا دوه او بیا ورته .css ورکړه چې پته لګیږي او معلوم اوسي تاسو لپاره به دا یو چیلنجینګ ټاسک وي ډېر زیات سردردی به ولري ډېر زیات به مو تکلیف کړي خو ډېر زیات مفید به تمام شي دعاګانې به راته کوئ چې کله دا مین مو واخیستلو په تاسو کار کوم تاسو کار نه کوئ هېڅ فایده نه کوي که هر څوک ته زر کالم لګوي تر څو چې تا کمپیوټر نه وي راخیستی خپله دې شروع نه یې کړی تا کار نه یې کړی هېڅ د ویر په فایده هم نه لري صحیح ده خو که زه ته بیخي کار نه کوم ته خپله لګیا شي کار شروع کړي دماغ دې په کار باندې واچوي کوم زاړه درسونه دي هغه به هم تکرار شي درس به مو وکړئ کار به مو وکړي مشکل سره مخ شي لاړ به شي ویب سایټ ته سرچ کړئ په ګوګل باندې ټول مشکل جال څنګه کوه حل کوه نو هیڅ مشکل هم نشته تاسو ځان سره عادت کړئ او اموخته کړئ مخکې د چې ماته وای باید سل پیره ته په ټرای کړئ سل پیره نه یو سل یوم پیره چې د بیا ماته وای زه به دې ماته مشکل حل کوم چې هر قسم مشکل وسی اوس راځو موږ کانټینټ باندې کار کوو یمین باندې کار کوو اول به زه کار وکم چې دې لپاره به که زه غواړم چې د مابین تکم دا دلته کیو کړم مابین کې پروت ده مابین تر اړول لپاره موږ څه کار کوو چې کومه طریقه زه کاروم زه د پوزیشن طریقه کاروم طریقې ډېرې دي خو زه به اوس پوزیشن وکاروم کله چې ما وویل چې موږ به څه کوو ریلیټیو او سټیټیک او دا ده اپسولوټ به زه ورته ورکړم اپسولوټ څه کار کوي اپسولوټ دا کار کوي چې کله زه دا واخلم بیا پوزیشن د دې چې کله زه ورته ویلیوګانې ورکوم ټاپ بټم لیفټ رایټ دې نه زه کولی شم چې ویلیوګانې ورته ورکوم زه چې کله ورته پوزیشن اپسولوټ کړم چې کله ما ته اپسولوټ کړو دا زه شی ځان رسي چېرته سر ته بیخي د دې سکرین د دې پیج نه بارډر سره ځان نښلئ اوس زه کولی شم دې ته زه ویلیوګانې ورکړم مابین ته کولی غواړم زه به ورته وښیم چې د ټاپ نه څه وکړه ټاپ نه د یو ویلیو واخله څومره واخله فرض مثال په پرسنټ کې ورکړئ په پکسل کې ورکړئ چې هر څه شي کې ته ورته ورکولی شي مشکل نه 0% ورکوم فرض مثال 40% نه ورکړئ 50% ورته ورکړه چې کوم قسم د تا ته برابرېږي 45 کې ورته ما غونډ هغه کوم ډیپ چې هغه مې راوړو دا بل تلفات ده صحیح ده هغه پاتې ده دا چې ما دلته کې ګور راغلو اوس زه غواړم چې دا خو دې ځکه نه خطه لګ دي خطه ما بین ته راشي چې دې خطه راوړل غواړي نو ورته سوې لیفت نه هم ورته ورکړه فرض مثال زه ته چې 30 پکسل 30%
30 ورته وایي 35 ورته وایي چې کوم قسم ته ښه راځي هغه شان به ته راولي. دا 35 بالکل فکس دي ذکر او دې ځکه ګوره فکس راولو ښه که زه دا سکرین چې ته لوی کم بیا پکې تغیرات راځي. تاسو چې لوی سکرین سره کار کوئ دغه مربوط به ورته ویلیوګانې ټاکئ. که زه دا سکرین وروسته لوی وم نو دا به ډېر زیات فرق کوي. ولیدلو فرق کوي ګوره مشکلات شته پکې صحیح ده. یو تاسو دا بیا خپله سیټ کوئ هغه ځکه به خیال مې وي دې خبرې ته. نو دا به زه راواخلم په دې طریقې سره به دا راشي او دا هم چې کله وشولو اوس څه شی سیټ کول دي کې مین چې زموږ سره سیټ شولو بس کیسه زموږ سره جوړه ده. که رنګ ورته تغیر کړی د دې لپاره کلر ورته چینج کولی شو ته هم چې د ټول لپاره کلر نه ده راته وایټ کا وایټ ریډ سور کوم قسم ته چې ښه راځي تاسو هغه رقم ته کلر ورته وټاکئ. دا هم چې کله وشولو بل به راشو چېرته کې راځو مونږه دغه ته اول هیډینګ چې کوم دا لږ سیټ کوو ما بیان ته کوی به دا بل مین هیډینګ دی همدې ځای کې پروت وي او دا لیکل چې کوم دی دا مونږه لږ سیټ کوو. نو را به شم مین ته مین دننه چې کوم هیډ 2 که نه مونږ دننه کوم هیډ 2 دا راته سیټ کا. داسې کار وکړه چې دې ته مارجن ورکړه کومې خوا نه د لیفټ نه مارجن خپل ډیپ کې دننه دا مارجن اخلي ښه ورته وایم چې 10 پکسل ورته مارجن ورکړه. و تاسو لږ دې خوا ته راغلو 10 کم ده ورته وایم چې 10 پکسل ورته ورکړه بس صحیح ده. دا شان دي ښه تاسو بیا نور سیټ کوئ دې باندې وخت موږ نه ضایع کوو. دې تاسو زما نه ښه پوهېږئ. دا بل شي د هغه بیخي سیټ ده را به شم بل شي ته به راشم پاراګراف ته به راشم او ته وایم چې مین دننه چې کوم پاراګراف ده هغه واخله او دا ورته سیټ کا. دې ته داسې کار وکړه چې الاین کا ټیکسټ الاین کا کوم ځای ته سینټر ته کا ښه چې دا کله سینټر ته شو دا نور شیزونه ګوره لږ فرق کوي ښه دا به هم دا بل به هم سینټر ته کړو ټیکسټ الاین سینټر دا هم سینټر ته شو. اوس مجبوره یم چې دا کوم هیډ 1 ده په مین کې دننه ګوره مین کې دننه هیډ 1 ښه هیډ 1 یې خو موږ سره ډېرې به وي شاید تاسو سره به ډېرې هیډ 1 یې واوسي نو چې مین کې دننه ده بیا زه ډایرکټ ورته کې ساده سلیکټر یوز کوم ما ته څه مشکل نه پیښیږي ښه تاسو ته بیا مشکل زیات شاید راشي دې ته مو خیال وي چې دا کلاس او دې وغیره شنو سره ډېر زیات ټیکسټ الاین بیا تعدیق کوم چې زر زر ته په کم وخت کې ویډیو ریکارډ کم ټیکسټ الاین څنګه سینټر کا باید دا شیزونه تاسو زده یاد اوسي ښه دا ټول شیزونه دا سیټ شولو چې کله دا هم سیټ شولو کار دی وشولو اوس راشه څه سیټ کول دي اوس زموږ سره سرچ بار سیټ کول دي. سرچ ته مې کلاس ورکړی و ډاټ سرچ هغه دلته کې راوړو ای رابه سرچ او سرچ ته بیا پوزیشن ورکړم اوهو پوزیشن به ورته څه وکړو ابسولوټ به کړو چې کله مې دا ابسولوټ کړلو ټاپ نه بیا راښکته کړو ټاپ نه چې زه دا راښکته کوم دا مې 40 کړی دا باید زه مجبور یم چې 45 یې کړم پرسنټه چې ګوره دې نه باید ښکته راشي او نه دا راښکته شوی باید نور هم راښکته شي څو به یې کړم ورته 40 به یې کړم او پرسنټه نه 50 به یې کړم او پرسنټه نه د نور هم 55 به یې کړم چې بیخي صحیح راشي. دغه شان ځان سره مختکې ښه دې طریقې سره سیټ کېږي خپله لیفټ نه هم ورته مارجن ورکول لیفټ نه هم باید فاصله واخلي څومره باید واخلي زه ورته یم چې 10% دې لیفټ نه هم واخلي نه ده صحیح 50% دې واخلي نه مرسوس هم نه ده صحیح 80 دې واخلي بیخي صحیح شو بیخي صحیح شو بیخي صحیح شو بیخي صحیح شو. سایز ورته غټ کړئ ویډ ورته غلط ود دی ویډ ورته اضافه کوو څومره کوئ ورته سل پکسل یې کوو هایټ به ورته سیوا کوو څومره به یې کوو 40 پکسله به یې کوو دا نه کېږي ځکه دا ډېر نه سرچ بار نه دا به زه داسې کار وکړم چې دا به زه داسې کار وکړم دا به زه داسې کار وکړم دا به زه راشم چې ما کوم انپوټ اخیستی ده انپوټ ته به زه د دې ویډ ورکړم چې 100 پکسله یعنې 100 کم ده څو یې کړه 400 پکسله یې کړه زیات شو څومره یې کړه 300 پکسله یې کړه او پیډینګ به ورته ورکړم پیډینګ به ورته ورکړو څومره پیډینګ به ورته ورکړو چې 100 پکسله زیات شو 15 پکسله پکسل کې په هر ویلیو کې تاسو ورکولی شئ او دا اوس کم شو اوس وکړم 400 دا به چې دا مو کم کړل دا به بیرته ورته 55% کو لږ باندې خواته راشي صحیح شو دا داسې کې سیټ شو دا مو واخیستلو دا څه سیټ شول په دې کې مشکل نه لیفټ نو د مارجنونو کې دا شی ما بینده کوي کولی شي لږ ورته بارډر ریډیس ورکوو
border radius به ورته ورکړم څومره 50 پکسل دا هم border radius شو صحیح شو دایم سیټ شولو او فونټ سایز او بیک ګراوند ورته سیټ کوي هغه هم ورته سیټ کوي کلر تاسو ټول خپل ورته سیټ کوي ښه را به شمو ورته صرف بټن سیټ کړم ویډیو زمانه غټه شو کار پکس تاسو نه زه غواړم تاسو کار وکړئ پوزیشن به ورته واخلم زه به ورته واخلم ابسولوټ مې ورته واخیستلو طرف نه څومره همدومره څومره 55 د هغه نه به زه 80 فکس پرسنټ واخلم بیخي سیټ شو 80 نه 15 یې که بیخي ښکته راشي یو بل نه ګورئ چې فاصله زیاته ده کموي زیاتولی شئ ښه او لیفټ نه به ورته څومره ورکړم لیفټ نه به ورته ورکړم چې 80 پکسله نه پرسنټه زه کله کله خپل ځان ته موسه کېږي الله دا کم شو دې هم 80% دا خو بیخي سیټ شو دې ته به سایز نه ورکوي دې ته به یې کار وکړو فیډینګ به ورته ورکړو ورته ورکړه فیډینګ څومره دا شی یو ځل بند کوي ښه دا بند کې بیا کار نه کوي فیډینګ ورته ورکړه څومره ورته ورکوي 60 پکسله زیات نه ده او زیات ښه ده که نه دې فونټ سایز نه ورته اضافه کوو اضافه یې کړه څومره یې کړه 60 پکسله یې کړه ورته دا بیخي صحیح شو او بولډ کوئ نه بولډ یې کړه ورته فونټ ویټ څو یې کړم ورته 900 یې کړه دا مو شو بیک ګراوند کلر نه ورته چینج کوو چینج یې کړه ورته څنګه یې کړم اورنج یې کړه ورته خیال هم نه ورته بورډر ریډیس نه ورکوو ورته ور یې کړه ورته څومره ورته ورکړم څومره چې ښه راځي 50 پکسله به ښه نه وي نه ډېر شو څومره ورته ورکړم 10 پکسله یې کړه او صحیح شو بیخي سیټ شو داسې نه کوو کله چې موږ دې باندې هو وکړو باید دا کلر راته چینج کړي داسې خو به ډېر خوند وکړي چې ته تکړه یې کولی شې راشه ورته ورکړه ورته بټن دپاره چې وکړه هوور ورته ورکړه کله چې موږ دې باندې هو ورکړو داسې کار وکړه چې بیک ګراوند یې ورته دغه کوه یلو کوه او کلر د لیکلو چې دا هغه ورته ریډ کوه دا به اوس تاسو کوئ ښار وړه خدای ته وګورئ چې ډېر اسانه ده که نه که زه درته لګیا اوسم بیخي به سره فضاب و تکلیف شئ بیخي به دا ویډیو رانه زیاته شي دومره چې نشته کې هغه ډېرې خبرې ما ته پکې وکړې ډېرو شیزونو باندې مې تاسو پوه کړئ څومره خوند که ها که دا دا شو دا مو پروجیکټ دا تاسو او دا هم کار نور به ما نه پازاب وي ما مت تکلیف کوي خپل کار کوي فیډینګ وغیرہ شانو ته ورکول شي مارجن ورته ورکړي د شیزونو ته هم مارجن ورته ورکړه چې لګ دې زینو ښکته راشي اجنو ګوره هغه وکړه ور پلی وکړه خراب شو کیسه مارته چې موږ څنګه کړو هغه موږ په نیمایي سکرین کې دا شیزونو سایز وتا شان وتا اخیستیو ښه ځکه دا شانتي کول دا پټ زو غواړم چې د سایډونو نه لګاغه واخلي را بشه هډ 1 ته هډ 1 او دلته مارجن وتا څنګه یو ته تغییر کا مارجن د څومره چې ورکې 10 پکسل دی باید واخلي یو بل مارجن نو دا واخیستل دلته ګوره هغه شانتي لاړلو او کو غواړي چې همدا شانتي لیست ته یا فرض مثال هیډر نه مکمل هیډر ته ورکې مارجن یې غته هم ورکولای شي مشکل نشته دا زه غواړم چې لیست ته مارجن ورکم فور لیست ته مارجن ورکوم دې ته موږ هم 10 پکسل ورکو چی کوي او بیخي اضافه شو څه تاسو راځي وی ګورئ تاسو بیا خپل ځان ته سیټ کړئ تدریس وګورئ اوس مارجن واخیستل صحیح څومره ښایسته وخت راغلو تاسو دا دې طریقې سره ځان لپاره برابر سیټ کړئ دا اوس زموږ سره د نن ورځې وړوکی شان پروجیکټ تاسو به داسې کار وکړئ ګیلري دپاره بیل فایل چې کله زه ګیلري باندې کلیک کوم دا باید راشي کانټیکټ باندې کلیک کوم کانټیکټ فارم اوپن شي که دا ورسره ورکوي که نه ورکوي مشکل نشته ده ټرانزیکشن او اوور ورته ورکوي او که نه ورکوي هغه په تا باندې ډیپینډ کوي څنګه به کېږي را به شي دې ځای ته چې کوم ځای کې د فایل وي د هغه پر مثال اباوټ کې دپاره فایل جوړ کړی ده چې هر ځای کې دا چولی پر مثال زه ته مجدي کې HTML فایلز فولډر ده HTML فایل فولډر دا او بیا په کې فایل د چې پر مثال اباوټ دا ورسره لینک او ډاټ HTML ټیک څه دا ورسره لینک کله چې باندې کلیک کوي تاسو راغه پیج اوپن کیږي 4 پیج تاسو کړئ اوسه دی لینک کړئ دا ډیر ځات آسان ساده ده کار پیو کوي اسایمنت او څنګه کار بو کوي اختیار چې کله مو کمپلیټ کړو پروجیکټ مکمل مو تر سره کړلو دا ون فایل نه شي ورسره لینک کړل د څه کار بو کوي دا ون فایل نو بیا راوخلې
ګټ هب ته چې څه رقم طریقه مې درته ښودلې وه په همغه ساده طریقه باندې به ټول مکمل فولډر اپلوډ کړي سټپ بای سټپ به یو سټپ لاړ شي که د نوي شوي وي لیکلي نه وي په کمپیوټر کې بیا دوباره ویډیو وګوره یو سټپ په ادا کړي ترسره به یې کړي هغه نه پس به ماته لینک ولېږي زه تا نه هېڅ شی هم نه غواړم نه کوډ هېڅ شی هم نه ته لېږه کوډ به څه وکړي دا فرنټ پیج دا او چې کوم فایلونه دي د هغو داسې کار به وکړئ تاسو رښتیا هېڅ شی به هم نه کوئ غونډ فولډر په نه ده چې کوم راواخېسته فولډر پر مثال زما سره جوړ شو دې ځکه افغان فوډ په نوم باندې دا فولډر باندې به راشئ کلیک وکړئ رایټ ایډ ټو ارچیو به یې کړئ چې به کې ایډ ټو ارچیو چې ارچیو به کې ډاټ زپ دا ورته واخله تاسو سره وینیر باید انسټال وي ګوګل نه را ډاونلوډ کړئ ښه وینرار صحیح ده که نه دا یې نوم ده ښه نه وینیر نوم وین او آر ای آر دا به تاسو راواخلئ دا چې کله تاسو سره فولډر جوړ شو افغان فوډ والا همدا فولډر به تاسو راواخلئ او ما ته بیا اپلوډ کړئ په ګوګل کلاس روم کې ها همدا به ما ته اپلوډ کړئ ګوګل کلاس روم کې دا فولډر اپلوډ کړئ چې څومره کار مو پکې کړی ده مکمل بل شی به نه اپلوډ کوئ دا فولډر به تاسو راواخلئ او ډریګ اینډ ډراپ به کړئ دا فولډر به اپلوډ کړئ او همدا شان یو ما ته لینک ولېږئ په شخصي کې واتساپ کې د دې کوم پروجیکټ چې تاسو جوړ کړلو سیټ مو کړلو د پروجیکټ لینک به ولېږئ بس بیا چې کله کلیک کوم هغه خپله ما ته پته لګېږي چې تاسو سره کوم د پروجیکټ ترسره کړی ده کوشش وکړئ چې دا پیجونه ښایسته ډیزاین کړئ ښه سټایل ورته ورکړئ نو تاسو وخت کله در سره وخت در ټاکم 2 ورځو کې دننه باید په دې باندې کار وکړئ نن شپه هم در سره ده سبا ورځ هم در سره ده بل ورځ د شپې 12 بجو پورې باید تاسو ماته دا پروجیکټ اپلوډ کړئ که نه هم اپلوډ کړئ ګروپ به تاسو په خپله خوښه لیفټ کړئ که نه زه مو خپله ترېنه وباسم